رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای وی د ټولو نه آخري جهنمی چې راوځي دته به الله یو ونه وښي دته به اول مخ جهنم ته لمبې به دا مخ سوځوي سوال به وکړي ربه دا مخ مې د جهنم نه وه الله به ورته فرمایي وا به اړومه خو بل سوال به وکړي الله ته به قسمونه وکړي الله به مخ راواړی یو ونه به ورته وښیي شنه یخ سوري والا چې وګوري وی الله دې ونې ته خو مې بوزه یا الله ورته فرمایي تا نه ما وعده وانغسته یا الله به دغه یو سوال د هغې نه به ورته بله ونه وښیي بیا بله د جنت دروازه به ورته وښیي دی به یا الله د جنت دروازه کې مې کښېنو دی چې د جنت دروازه کې کښېني او جنت وګوري سم به ډکي دی به یې ربه ما وی تا او ما د جنت ساتلی دا ټول ډک دی رسول الله مبارک وخندل وی الله به درته وښایي چې هغه وخته دې صرف د جهنم نه مخ اړول غوښته اوس د جنت دعوې کوي خو زما بنده ستا په خوله کې چې څومره زوري په خوله چې دې څه راځي ووایه چې درې کم نو د ده په خوله کې چې څومره زوري یا الله 1,00,000 1,00,00,000 بنګلې راکا او یا الله دومره راکا دومره هورانې راکا دومره په نور به چپ شي الله به ورته فرمایي نور ارزو نه لري نه ویلې دا خپل ارزو بیا د سره کا بیا به د سره کی نور ارزو نه لري نه بیا یې د سره کا دی به یا الله بس ختم وی چې دا څومره ستا په ارزو کې شیونه ذکر شو دې ته اوس 10 کې ضرب ورکړه دومره جنت مې درته تیار کړی نو اصل کې د کافر سزا ډیره نه ده دا د الله محبت ډیر دی د جنتی جنت غټ نه دی د الله محبت غټ دی دا ثواب او عذاب دا بنا ده په محبت او بنا ده په مینه څوک چې چاته ډیر ګراني ډیر ورته غوسه کیږي څوک چې چاته ډیر ګراني ډیر قدر یې کوي څوک چې چاته ډیر ګراني ډیره ګیلې تې کیږي هر چا نه خو نه څوک ګیله کوي نو هر چا نه خفه کیږي انسان الله ته ډیر ګران دی نو خفه کیږي هم ته ډیر چې ولې ته داسې کوې موسی علیه السلام خپل تره زوی ته ښېرا وکړه قارون ته یا الله قارون په ځمکه یې نه نږي خو چې روان شو پوه شو چې کار خرابه دی موسی علیه السلام ته وی معاف مې کا ورته وی نه ځمکې ته وی نوره مینه نه که زنګون ته راورسېد ورته وی معاف مې کا بیا به داسې نه کوم ځمکې ته وی نه نه که دې ورونو پورې راورسېدو بیا ورته وی د الله دپاره معاف مې که ورته وی نه ځمکې ته وی نه نه که حتی کې قارون لاندې لاړو الله ورته وفرمیل کلیمه تا ته څوک راته وي چې معاف مې که معاف دې نه کړې زما دې په خپل خدای قسم وي که ما ته ویلي وی او تا نه دا سوال نه وی کړی او ما ته ویلي وی چې ربه معاف مې که ما معاف کوم ګوره الله ته دا بنده دومره ګران دا جهنم چې دی چې کافر ته ورکوي دا د الله د محبت اندازه ده د الله محبت ډیر دی نو ځکه سزا ډیره ده دا جنت چې درکوي د الله محبت ډیر دی د الله دومره مینه ده د الله مینه یو میدان ته ضرورت لري موږ تاسو چا سره مینه کوو که نه نو یو میدان ته ضرورت لرو یو طاقت ته ضرورت لرو یو مالیت ته ضرورت لرو څومره چې دې مینه وه دومره احسان به د هغه دوست سره کوې د خدای پاک دومره مینه ده چې دا دنیا پې تنګه ده الله فرمایي بنده زما داسې مینه د سره ده که مې راښکاره کړه دنیا کې نه ځایږي دا د دنیا مینه خو هسې ټوکې دي ستا د محبت دپاره تا سره به زه مینه کوم د هغې دپاره مې یو زبردست میدان درته تیار کړی هغې ته جنت وایي خو چې ستا څومره ډېره مینه وه زما هم در سره ډېره ده خو که لږه دې و ادنا جنتي دې دنیا ته 10 کې ضرب چې ورکړي دومره جنت به درکړو وی موسی علیه السلام 14 خبرې به ذهن کې ساتي خضر علیه السلام ورته وی څو وی د نه یېرې نشي اول نمبر علم دې دپاره طلب نه کې چې خلکو ته پې تقریرونه کې او فتوې ورکې دا به ستا غرض نه علم دې دپاره طلب که چې عمل پې وکړې نو خضر علیه السلام ورته فرمایي ای بچی علم به دې دپاره نه زده کې چې تقریرونه وکړې او خلکو ته فتوې ورکې هغه پکې خود به خود راځي خو علم کې به دې غرض هغه ستا عملي ویلې دا کار به کې دویم نمبر خبره کن نفاعا ولا ضرارا موسی علیه السلام
نفع کوونکی جوړ شه چې خلکو ته فایدې رسوي، ضرار ځان نه جوړ نه کې. دریم نمبر خبره، کن بشاشا ولا تکن عبوسا، خوش طبیعته جوړ شه چې هر وخت دا تندې پراخی او دا خپل تندې مترو شوه. څلورم نمبر، ایاک واللجاجه، د دې هر وخت جګړو نه او بحثونو نه د دې نه ځان وساته. چا دنه خبرې پوښتنه وکړه جواب ورکړه، کنې بیا پرېږده. پنځم نمبر، ولا تمشي فی غیر حاجة، یو ځای ته چې ضرورت نه و هسې چکرې مه وه. عمر او وخت دا ډېر قیمتي دی. موږ تاسو یې راځئ چکر ولګو، کار مار دی نه وي، کار دې شته نه، کار مې نشته، خو هسې دې پارک ته ځو، نو دا صحیح کار نه دی. شپږم نمبر، بې ځایه مه خانده. اووم نمبر، کومو ګناهګارانو چې ګناهګار دي خو د ګناه نه توبه کړې ده، هغوی ته بیا د تېر شوي ګناه پیغور مه ورکوه، بیا ورنکي. اتم نمبر، وبکي علی خطیئتک ما دمت حیا، په خپلې خطا باندې ټول عمر جاړه، څومره چې ژوندی په خپلې ګناه باندې جاړه. نهم نمبر، د نن کار سبا ته مه پرېږده، زه سبا ته به وکړو، بله ورځ به وکړو، اخره کې بیا پاتې شي. لسم نمبر، وجعل همک فی معادک، خپل همت او خپل غم او کوشش دا په آخرت کې وګرځوه. یولسم نمبر، ولا تحد فی ما لا یعنیک، کم شی چې د مقصود نه وي هغې کې مه داخلېږه. دولسم نمبر، چې خوشحاله شوې په امن کې شوې نو د خوف نه مه ډارېږه، دا ځان په امن کې کوه ما، دا د دنیا نظام دی، کله خوشحالي او کله خفګان. نن چې خوشحاله شوې، مالداره شوې، وزیر شوې، امیر شوې، دا مه وایې ټول عمر به دا راسره وي، دا به درنځي بیا. دیارلسم، کله چې په خوف کې شوې، تکلیف در باندې الله راوسته، نو د امن نه ځان مه ناامیده کوه. رب هغه ذات دی چې خوشحالي به در باندې راولي، راحت به، ټول عمر خو سختی نه وي. سیده موسی علیه السلام ورته وی یاره استاد زبردست نصیحت دی راته، نو بس اوس خدای پاماني را سره کوه. خضر علیه السلام ورته وی نه، تم راته څه خبرې وکړه، څه خبرې راته تم وکړه. ورته وی زه به درته دوه خبرې وکړم بس. یو خبره دا ده چې ایاک والغضب الا فی الله، استاد د غصې نه به ځان ساتي مګر د الله تعالی د رضا دپاره. ټول عمر غصه د خدای پاک د رضا دپاره استعمالوه. او دویم، دنیا سره مینه ونه کې، دنیا سره چې څوک مینه کوي هغې د ایمان نه وباسي، کفر ته داخلی. آخره کې د دنیا محبت دا مفضی الی الکفري، دواړه سره څه شو؟ دا جدا شو. ذهن کې مو خبره کېنسته. الله جل جلاله ته انسان ډېر ګران دی. د انسان نه غیر چې څومره عالم ګوري، که جنات دي که ملائک دي که دا ټول مخلوقات چې ګوري، دی د انسان خادم ګرځوي. لمر د انسان خدمت کوي، سپوږمۍ کوي، ستوري کوي، ځمکه، اسمان، غرونه، ونې، اوبه. یعنې که موږ او تاسو د ویلې په غاړه کینو او د اوبه روانې او دې ته فکر وکړو چې د آدم علیه السلام د زمانې نه اوسه پورې د اوبه روانې دي، خو یو ورځ یو نه وي چې ای ربه ستړي شو، دی کرارې ناست دی او ته ورته ما ګرځې، پټي ته زه ځمه، باغ ته زه ځمه، کوهي ته زه ځمه، ګړي ته زه ځمه، پیالې ته، ګیلاس ته، هر شي ته زه روان یم، کالي د ده وینځمه، خیرې د ده پاکوم، نجاست د ده پاکوم، زه نور نشم تلی. یو ورځ دې اوبه ونه وي او ډېرې په خوشحالۍ که موږ او تاسو د ویلې په غاړه کینو، اوبه خو ګورو خو فکر ورته نه کوو. دا اوبه د ډېرې مستۍ نه او د ډېرې خوشحالۍ نه غاګونه کوي او په یو بل ځان اړی او راړی او تیزې روان. یعنې دومره په اخلاص خدمت کوي، ته به وایې دا خدمت د دې اوبو دا یوه خپله تمنا او خپل ارزو. داسې د الله هر یو مخلوق، دا ټوله دنیا د انسان خادمه ده. دومره د انسان په الله ګران دی. د انسان ته خو لوی سړی، ته خو به واړه کارونه نه کوې، دی خالق او مالک درته هر څه تابعدار کړي دي،
داغه خو منه کنه. بیا د انسان یو طبیعت ته، طبیعت دا دی چې دی په یو خبره خوشحالیږي او په یوه خفه کېږي. یوه خبره یې خوښه ده، یوه یې بلکل خوښه نه ده. کومه خبره چې خوښه ده هغې ته وایي واخله، چې سړي ته دا واخله ډېر خوشحاله کېږي. کومې چې خوښه نه ده هغه دا چې راکه. څوک چې ده ته واخله ډېر وایي دی ورته ډېر ګران وي، چې څوک ورته وایي راکه دی ورته ګران نه. او د واخله ماده د رب په ذات کې ډېره. انسان ته ډېر کم وایي چې راکه، خو واخله ډېر وایي. ژوند واخله، صحت واخله، بچی واخله، مال واخله، کوټې، بنګلې، ځمکه، هر شی درته وایي واخله واخله واخله. که عمر بقا وکړ زه ورته یو ورځ په دې باندې بحث کوم چې واخله کلمه او راکه کلمه دا څه حقیقت لري. غرض مې دا دی چې الله ته انسان ډېر ګران دی. نو چې څومره ګران یې دومره د مرتبه لوړه ده، بېکاره شي ته دې نه پرېږدي. نو الله د سره داسې احسان کړی چې ستا ته لوی سړی، لوی مخلوق یې، غټ غټ کارونه به کوې، نو د غټو کارونو دپاره یې درته دین او اسلام راولېږه، عقل یې راولېږه، بې حواس راولېږل، بې درته اسلام راولېږه چې ګوره ته ډېر لوی سړی، ګوره غلط نه شي، حیوانانو کارونه ونه کې. بې درته پیغمبران علیهم السلام راولېږل، تی ښه پورې کړې چې ګوره دا کارونه ستا د شان سره مناسب نه دي، ته دې عالم ته وګوره او دا کارونه ستا د شان مناسب. اوس د دې دومره احساناتو باوجود، د دې دومره تعلیم باوجود ته مخالفت کې، نو د جهنم قابل که نه؟ او چې د دې احساناتو باوجود د رب شکر ادا کې، نو د جنت قابل. زه به تاسو ته یو مثال ووایم. د یو سړي 4 ملګري، یو ورته وایي بېګا ته راشه ډوډۍ مې درته کړې ده، دی ورته وایي ښه. دویم ورته ووایي بېګا ته راشه ډوډۍ مې درته کړې ده، دی ورته وایي ښه. هغه ورته وایي ښه نه، که را نغلي خپه به یم در نه ګوره. دریم ورته وایي راشه ډوډۍ مې درته کړې ده، دی ورته وایي ښه. ورته وایي که را نغلي بیا مخ په مخ را نه کړي، سخته کلمه ده. څلورم ورته وایي چې بېګا ته مې درته ډوډۍ کړې ده، دی ورته وایي ښه. وایي که را نغلې بغیر د ویشتلو د سره بل کار نه کړو. مینه د چا ډېره ده؟ د اول که د څلورم ډېره ده. د چا چې مینه ډېره وي هغه خبره سخته کړې ده. دا زمونږ او تاسو سره د خپل رب مینه ده. درته وایي او بنده راته ګران یې، ګوره دا کارونه ونه کړې، ته وایې ښه. ګوره که دې ونه وکړه خپه به یم در نه، ته وایې ښه. ګوره که دې ونه کړه نو سزا به در کوم، ته وایې ښه. ګوره که دې ونه کړه دې قبر کې به لړمانان او ماران او تیرې، بیا به ارمان کې ګوره جهنم ته دې لېږم، همیشه به جهنم کې پروت یې، مرګ به نه وي. ټولې خبرې درته ولې کوي؟ ورباندې ګرانې که